نیپال کې د سختو ناڅاپي سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیره لږ تر لږه 200 کسانو ته رسېدلې ده، په داسې حال کې چې نږدې 1500 کسان لا هم لادرکه دي. د راغلو راپورونو له مخې دغه ستره طبیعي پیښه د نیپال او چین د تبت ترمنځ په غرنیو سیمو کې رامنځته شوې ده. دغه سیلابونو کورونه، کلي، سړکونه، پلونه او د بجلۍ تاسیسات له ځانه سره وړي دي. د چارواکو په وینا د سیلاب اصلي لامل د همالیا په غرونو کې د ګلیشیر د یوې سترې برخې نړېدل او ورپسې د اوبو، خټو او ډیرو ناڅاپي ستر بهیر و. د نیپال په راسوا ضلع کې د بوټي کوشي سیند شاوخوا سیمې تر ټولو زیاتې اغېزمنې شوې دي. د ټایمور او سایبروشي په ګډون ګڼې سیمې له سختو زیانونو سره مخ شوي دي. په ورکو شوو کسانو کې د نیپال د ځایي خلکو ترڅنګ له بېلابېلو هیوادونو څخه راغلي سیلانیان او زیارت کوونکي هم شامل دي. د راپورونو له مخې له 800 څخه زیات باراني وګړي هم د ورکو کسانو په ډله کې شامل دي. په چین پورې اړوند د تبت په ګیرونګ سیمه کې هم د سیلابونو او لینډ سلایډنګ له امله پراخ زیانونه اوښتي او سلګونه کسان لا هم بې درکه دي. د ریسکو عملیات د نیپالي فوز، پولیسو او نورو ادارو لخوا روان دي. د خراب موسم، ویجاړ شوو سړکونو او پرې شوو اړیکو له امله د ژغورنې چارې له سختو ستونزو سره مخ دي. د اړتیا وړ مرستې او ریسکو د چورلکې له لارې اغېزمنو سیمو ته رسول کیږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې په غرنیو سیمو کې لا هم د نورو سیلابونو او لینډ سلایډنګ خطر شتون لري. د مړو او ورکو کسانو شمیره لا هم وروستی نه ده او د ریسکو عملیاتو له دوام سره به د دغه زیانونو په شمیره کې د بدلون امکان هم ښودل شوی دی. د هر ډول نیوز او نیوز اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک د ټولو اواز. د علاقائی، ملکی او نړیوال نیوز تر ټولو لوی چینل انډس نیوز نیټورک د ټولو اواز. انډس نیوز نیټورک